صلات تسبیح نیت او پریکټیکل طریقه زه تاسو ته په دغه کلیپ کې خایمه تاسو په خپل دغه کلیپ وګورئ دغه موږ طریقه زده کړئ بل مسلمان سره شیر کړئ چې هغه تم نفع او فایده ورسیږي او تاسو ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي ګران کتونکو صلات تسبیح چې کوم موږ کیږي هغه ټوټل 3 رکعات کیږي او 3 وړه رکعاتونه ډک وي د دې نیت په بدی طریقه باندې کوي 3 رکعاته صلات تسبیح موږ کوم حاضر وخت رضا خاص خدای تعالی لپاره مخمد کعبه شریفي په لوري الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دغه کلمات په تاسو چې دی په دغه ځای کې 15 مرتبه یعنی 15 مرتبه ووایي د دې وروسته به تاسو چې دی اعوذ بالله وایي بسم الله وایي بیا به چې دی سورې فاتحه شروع کړئ یعنی الحمد شریف تر ولد ضالین پورې امین بخفشه وایي هغه وروسته وزن سره چې دی بیا سورت وایي کله چې صورت وایي دغه صورت پسې ورسته بیا چې دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه کلمات به چې دی لزلی وایي نو دا ټوټل چې دی 25 مرتبه یعنی 15 ځلې شول د دې وروسته چې کله دا لزلی پوره شي بدلته صورت پسې ته تکبیر وایي چې الله اکبر رکوع ته لاړې سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم دا درې ځلې وایي بیا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په دغه ځای کې به دا چې لزل مکمل کی بیا وایي چې سمع الله لمن حمده نو دا ټوټل چې دی 35 مرتبه شول بیا به چې کله ته په دغه قومه کې ودرېږي نو ته به دلته چې لاسونه به ځوړندي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به چې لزل دلته پوره کی چې کله دا پوره شي نو دا ټوټل چې 45 مرتبه شول یعنی 15 ځلې شول بیا به تکبیر وایي چې الله اکبر سجدې ته بلاړ شي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو په دغه سجده کې چې د الله ذلی وي بیا تکبیر چې الله اکبر دغه جلسه چې کومه دغه ناس او تشهود په شکل کې د دواړو سجدو مینس کې دې ځکه مته چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لزل به مکمل کې نو 45 سره چې یو سجده لس ملاو کې نو دا چې 55 شول اوس دغه جلسي ولا دغه ناس ولا چې لس سره ملاو کې نو دا 65 شول بیا به چې تکبیر وایي دویمه سجدي ته بلل شي الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو په دې ځکه چې په دغه سجده کې منته الله ذل مکمل کی نو په دې طریقه باندې ستا په دغه یو رکعت کې 75 مرتبه یعنی 15 او یا ذل شول نو په هر رکعت کې چې تا په دې طریقه باندې 15 او یا ذل وای نو دا به په سلور رکعاتونو کې پورا 300 مرتبه یا 100 ذل جوړ شي نو ستا به دغه منځ مکمل شي دغه د صلات تسبیح منځ پریکټیکل طریقه چې تاسو ته ما په دغه مختصر کلیپ کې خودله دا کلیپ بل مسلمان سره نشر کې چې هغه تم نفع او فایده ورسیږي او تاسو ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین